زما د زړه تسلی وسوه فقلت لا يحتاج هؤلاء الى سجن ومحبس نه سجن ته ضرورت سته او نه محبس ته ضرورت سته پوهېږئ علماو پوهېږئ حاجیانو مونږ کې څومره بدلون راغلی مونږ څومره بدل سوي یو راځئ چې هلته لاړ شو ما سره دغه نیم ساعت وخت تاسې نور هم تېر کوئ یا به بېرته دلته راسو مونږ به خپل ځان ووینو وأشرفت على بيوتهم فوجدت معيشة صافية وحياة راضية لا يقدرها حسد ولا بغضاء ولا طمع ولا جشع بس یو زندگی ده پاک زندگی ده نه په مولا کې حسد سته د مولا زندگی هغه اوبه یې نه دي ورخړي کړي لا حسد ولا بغضاء ولا طمع ولا جشع طامع نشته نه اجي طمعګر ده نه مجاهد طمعګر ده نه د دې بست والا چې په بل بست باندې پورته وي هغه زړونو کې حسدونه چې دی به خدای څه وخت چېرته برابر کړي چې په دې چوکۍ زه کښېنم نن دما مولانا دما شیخ ده هغه مجاهد هغه قهرمان هغه اجي ټوله ټولنه مرداره سوې زمانه کې داسې یو عجیبه زمانه ده لا يقدرها حسد ولا بغضاء ولا طمع ولا جشع نن ممکن تمې څومره دي ممکن نن حسد څومره ده نن یو له بل نه کینونه له ما نه نیولې له مجاهد نه نیولې له اجي نه نیولې ټوله ټولنه مو د څه شي نه ډکه ده مونږ زر نه راځو یوارې خفه کېږئ هلته ځو هغلته یو یو عجیبه نادره مې ولیده یو کور کې پسه حلال کړو د د پسه سر یې راواخیست او همسایه دې کور ونه غږېږي ښه ده محترمه کوټې ته ننوځه دلته دې مجلس کې یو سړي پسه حلال کړ کور یې دا پسه یې راواخیست او دا یې هغه ته ویوړ دا همسایه ته ورکوي دا وخت هغه زه یې وینم هغه بل همسایه ته ورکوي چې هغه محتاج د هغه بل ته هغه بل ته هغه بل ته بیرته په اومه دروازه باندې اولیني سړي ته راغی یؤثرون علی انفسهم داسې یوه ښه زمانه ده خپل ځان باندې بل مختاروي يحن عليهم الخليفة دخبل وقت أمير أو نور أمراء ولسوالان وكماندانان وواكمانان يحن عليهم الخليفة والأمراء فهم لهم كالآباء مشران وواكمانان دسي دي رعيت لك بلار غندي ويطيعهم العامة عام خلق دي أمراء دسي طاعت كي ويوقرونهم ويمسحون لهم فهم لهم كالابناء دوی د پلار په مرتبه دي هغوی د اولادونو کله چې د چا په مابین کې د پلار او د زویتوب هغه علاقه موجوده وي څومره اطاعت هلته موجود وي او څومره خوند کوي ګرځم راګرځم هلته مې لرې یوه پوجي چوڼۍ ولیدله د عسکرو ځای ده نو ما اورېدلي ول چې په ټولنه کې تر ټولو نه فاسد خلک وسلوال وي ځکه وسله غرور لري کبر لري تقاضا یې د ظلم وي ما داسې اورېدلي ول وسمعت أن الجند أفسد الناس أخلاقا وأبعدهم عن الدين والفضيلة في كل زمان وتزورنا نوتم دي عسكر جيتا فوجدتهم بالليل رهبانا زكي دي عسكر تورنا نوتم فوجدتهم بالليل رهبانا شبكر أغلا دشبيه عابدان والعبادة كول لهم دوي كدوي النحل دسعي قرآن تلاوتي كو ذكرونه كول لك دشاتو دقبينو مجي چاگه زالي سر نزدي بنگه حسيوي
واما بالنهار ففرسانا د ورځې زمریان ول په اسونو باندې د دښمن په مرکزونو حملې کولې والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا چې د فتح غږ به راغی فأثرن به کله به چې سهار راوخوت د دښمن په سنګرونو به په اسونو سپاره ځوانان د دښمن په مورچلو حملې وکړې هلته به چې د دښمن سره مخامخ تېر شول ګردونه به راپورته شول فأثرن به نقعا ما دې ځان سره ویلې څومره ښه خلک دي ففرسانا يثقفون القنا ويرشون النبل ورځ چې شوله دغه مجاهدین راجګ شول وسلې جوړولې ډېرې ذخیره کولې غیشې جوړول هغه نیزې چې د هغې زمانې وسله وه هغه یې جوړولې موږ نن څومره بدل سوي یو موږ کې نن څومره بدلون راغلی موږ چې مجلس کې ناست یو نن چې د کفر سره مقابله کوو نه د شپې رهبان یو نه مو د غږ د ویو نحل راوځي نه په دې باندې لګیا یو چې د ورځ ټول په دې تېره کوچې موږ د دښمن په مقابل کې وسله جوړه کړو کوم ښه ټوپک خو به چینایي نه یې راغلی روسانو خو به نوی دوربین نه یې جوړ کړی نن موږ ډوډۍ خواره وګرځېدلو د هغې زمانې نه موږ تر دې زمانې پورې څومره بدلون وکړ څومره بدل شولو څه بلا ووهلو دا یاد ساتئ د مجلس خلکو که موږ کې که هغه خلک نه یو د هغې زمانې غوندې نه سو مونږ نه قدس ازادوی سو نه مونږ غزه ازادوی سو مونږ نه اندلس ته تللی سو نه مونږ بیا د بخارا په تاریخي ښار باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ رپولی سو مونږ باید د دغې زمانې انسانان ځانونه جوړ کړو خو ورځ تر بلې نه د بدلون حالت ته را روان یو فقلت لعل هذا دور خلافة الراشدة وصدقت ما قرأت في التاريخ وقلت ذلك قليل من كثير ما في تاريخ كتري وي شو ملت دا بالكل خلافة الراشدة دا هذا خلفاء الراشدين زمانا دا لا يفرق ولا يمزح الخالق كرونا نفجور ونदरवाजे علماء ناس دي تاریخ کتابونه دروازې په مکه مکرمه او مدینه کې څو اخرا جوړې سولې عمر سے په خلافت کې سعد ابن ابي وقاص د کوفي والیو دروازې جوړه کړې و کورته عمر رضی الله عنه محمد ابن مسلمه ورولېګ وای لرګي واخله د کوفي په بازار کې د دروازې ته ور واچوا بدون د اجازه نه ور واچو چې د رعیت او د چا په مابین کې دروازه نه لري مونږ څومره نن بدل شوي یو د ما نه نیولې ما باندې بیا قدس فتح کوي تر تا نه نیولې بیا ما ورته قدس فتح کوو مونږ څومره بدل شوي یو کوم حالت ته راغلي یو فاتحین هغه انسانان ول چې د هغو انسانانو صفتونه مونږ په ځان کې راولو اول مونږ خپل ځانونه اصلاح کړو مونږ کله اصلاح راکته سو د دوربین مې وی داسې راواړو یوه بله زمانه راغله لسګونه کاله د دې زمانې او د هغې زمانې فرق فرأيت الأمور قد تغيرت یو بل ښار باندې مې دوربین ورواچو خو زمانه لږ وروستنۍ ده وأن العاصمة قد تحولت پایتخت دا بدل سوی من المدينة على ساكنها ألف سلام إلى دمشق الشام فإذا قصور عالية قد علقت على أبوابها ستورة جميلة دوربین مې ورواچو دلته اسلامي خلافت له مدینې نه واکمنۍ بل خلافت ته تللي چې اموي خلافت 200 کاله له دمشق او له بغداد نه په افغانستان واکمني سوې 200 کاله
یور دمشق په اموي خلافت کې عین د جین له جین اداره کېدل دومره لویه بادشاهي وه او یو وارې له بغداد نه افغانستان 200 کاله اموي عباسي خلافت کې دلته واکمني سوې ده وإذا مساجد شامخة تناطح مناراتها السماء دنگ دنگ غیرتی جماعتونه ولاړو منارو یې د اسمان سره مناظرې او مباحثې کولې ښایست پکې و نن د اسلامي امت منارې ړنګې دي خاور باندې پرتې دي وهي عامرة بالمصلين جماعتنا لمنسكونكنا لكني ورأيت فيها حلقات الدرس ومجالس العلم وهي غاصة بطلبة علم الدين مدارس فشام لطالبان ندكني والشيوخ يحدثون عن نبي صلى الله عليه وسلم والناس يكتبون ويحفظون ورأيت الناس أنواعا منهم زهاد والعباد وطلبة العلم لك فرق بدي زمانك راغلي هغه دا ده چې بل وار بادشاه نه معلومېده بادشاه پیوندي کالي اغوستي ول خو لږ زمانه چې پورته راغلی فهذا ابن الخليفة د واکمن زوی فی زهو وخیلا اسونه ډیر دي ورسره موټر ډیر ورسره روان دي عسکر ډیر دي خطرناک کالی دي او داسې دبدبه ده انسانان بدل سوي دي راتلم علماء مې ولیدل ورأيت العلماء وأهل الدين يحتسبون على الناس متطوعين علماء خلق ته چې دین ورزده کو پیسې نه غوښتلې پروا نه کوي چې دین ورسېږي که پیسه وي که نه وي علماو کې یو بل عادت نن موږ څومره بدل سوي نن مدرسه په چوکۍ پاتې شوه مجاهدینو خو جهاد وکړو زه سیده شیخ صاحب تا باندې څه تنده راوغورځېد چې ته یې ورې چوکۍ لیونی کړې میدان دوی ګټلی و واکمني به دوی کوله ما او تا به مدرسه ورته ساتله او دوی به مو څارل دمول به مو ته ولې مدرسه پرېښوده ته ولې مدرسې نه لاړې ته ولې د پیسو شهوت ونیولې ورأيت العلماء وأهل الدين يحتسبون على الناس متطوعين علماء خلق تدين خوشي ورزدكو وسم په دې ټولنه کې داسې علما ووینئ چې هغوی دین خلکو ته خوشي ورزده کوي د هغه په وجه الله په ټولنه کې څومره اصلاح راولي چا ته پیسې ورکه ورته دین خلکو ته وایه فکر نه کوم که په 1 میلیون کې هغه یو خبر هم پې باندې په زور خو انسانان نه کي د پیسو والا خلک ته ورته ټولنه په اصلاح کا خو دې زور د زړه د خلکو اصلاح کوي علماو من کې څومره بدلون راغی راځان دسي حكومات څومره غټ سوی ورأيت دولة المسلمين قد اتسعت حتى امتدت إلى حدود الهند في جانب وإلى ساحل البحر الأطلنطي في جانب لا تقطع في أقل من 5 أشهر على أسعر جمل دمشق نه چې شروع سي په اوښ کښېنې تیز اوښ یو طرف ته چې مزل وکړي 5 میاشتې د اسلام ځکه نه ختمېږي دی اوس خوشحاله د دومره وړکۍ جای دلته غه فتحه کړې غلته فتحه کړې دی وایي چې داسې توره مو کړې مونږ شاته راغلي تاریخ وګورئ ما سره په دغه کتاب کې لږ وګرځېږئ ما ویلې دا کومه زمانه ده فقلت لعل هذا عصر الأمويين ولعلي في نهاية القرن الأول ده أول السدي عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمانه ده دوربین می داسې راتاو یو بل ښار باندې مې ور واچو پتنګ خو به نه یې د ما خبرو سره پتنګ کېږئ نه خیر د زه هم چې یو څه دپاره راغلی یم بیا د ما خبر لږ مې چې دا دوربین راواړو د 2 نهرونو په منځ کې یو بازار ده او په دې کې لږ نور بدلون هم راغلی هلته خالص عرب و دلته فإذا فيها صور عربية
وفيها صور عجمية والناس أخلاط فيهم العرب وفيهم الفرس وفيهم أهل الهند وكثير منهم ترك ورأيت قصر الخليفة مثل قصور ملوك العجم نن د مونږه بادشاهیګانو چوکیګانې تنامو په دې قالینو باندې په دې چوکیو څومره مصرف کېږي مونږ خلافت راشده ولیده ملنګ سړی وو پیوندې کالې سره ناست وو مونږ بیا باندې بیا فتحه کوي چې په دې قصرونو کې کینو دویم خلافت عباسي ده دومره بدواله راغلی وكذلك قصور الوزراء والأمراء ورأيتهم يخرجون في مواكب ملوكية أبهة عظيمة سي دبدبه باندې وزیر را روان ده ولسوال را روان ده ته به چې غټ دیناسور ته ولاړ د خوی نه نباسي په خولې نه نباسي ورأيت اتي خلق دي ورته غوږ سي ورأيت القضاة وقاضي القضاة قد ازدحم عليه المتظلمون قاضي القضاة قاضیانو باندې ډېر رش جوړ ده هلته خو یو ساعت کې فیصله ختمېدل همدا دوه نفره ناست وو بیخي څوک شته ده دومره تغییر راغلی ډېر رش جوړ وهو يقضي بينهم هو تأخذ قضية الأيام فیصله څو ورځې وخت نیسي اوس میاشتې کلونه وخت نیسي څه وسول مونږ شاته لاړو که مخته ولې هغه ولې سړي یو ساعت کې فیصله وکړه ولې د غلو لاس دسنې پرې کړ ولې دلته تغییر راغی رأيت القضاة وقاضي القضاة قد ازدحم عليه المتظلمون وهو يقضي بينهم وتأخذ القضية أيام في هذا الزمان أشهر بل سنوات حتى لا يتناهي ورأيت السجون قد غطت بالمجرمين واللصوص والشطار زندانونه ټول خلکو نه ډک دي 2 میلیونه مسلمانان علما دي فیصلې نه کیږي مونږ بدل سوي یو که نه یو بدل سره باندې سوي مونږ بدل سوي یو نن د ما او د تا پلار هم غزه نسي ګټلی بیرته چې خپل اصل ته روانه وړو دروغجن یو په دعوه کې دروغ وایو مونږ هغه حالت ته چې واوښتلو بیا مونږ د قدس په ګنبزه باندې بیا د لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ راپولی پکتیا جزیریو نور مې ډېر ولیدل یوه خبره ډېره خوندوره ما دا ولیدل ورأيت أكبر دولة على وجه الأرض ينظر ملكها أو الخليفة كما يقول الناس في تلك البلاد إلى الصحابة دومره لویه بادشاهي ده ای مجاهدینو د خدای په خاطر ای د اسلامي رعیتدارانو تاسې دا خبره واورئ موږ څومره شاته راغلي یو په دغه خلافت کې وریځه چې داسې وویني سړی داسې ورته وایي ای وریځې چېرته دي چې خوښ یې هلته باران ووروه کومه باران باندې چې غنم راشنه سول د هغې مځکې خراج به د اسلامي خلافت او دولت چې عباسي خلافت